وعلیکم السلام ورحمت الله. سوال دا دی ذخیره اندوزي په څه شي کې ناروا ده؟ په کوم وخت کې ناروا ده؟ دې کې د اهل علم اختلاف شته دی چې احتکار په څه شي کې ناروا دی. احتکار ورته عربي کې وایي. المحتکر ملعون د الله رسول وایي هغه څوک چې ذخیره اندوزي کوي هغه لعنتي دی. امام مالک رحمه الله ویلي دی په هر هغه شي کې چې انسانانو ته پکې ضرر وي په هغې کې ذخیره کول دا حرام دي. د ریټ دپاره یو څیز ساتل چې هر څیز وي، ځکه وایي د احتکار علت چې کوم دی ضرر دی خلکو ته، نو چې کوم شي کې خلکو ته ضرر وي هغه نه جمع کې دومره جمع کول چې خلکو ته ضرر میلاو شي، مارکیټ باندې بوره اثرات پرېوځي. بیا څو ورځې دی نو حدیثونو کې عام څلوېښت ورځې راغلی دی چې څلوېښت ورځې به سړی یو څیز نه ذخیره اندازي کوي. خو راجع خبره دا ده چې د دې تعلق د مارکیټ سره دی. که مارکیټ کې خلکو ته تکلیف پیدا کېده نو که یو ورځ کې پیدا کېده که لسو ورځو کې څلوېښتو ورځو کې. بیا دویمه خبره دا ده چې احتکار په خپله غله کې د ائمه ثلاثه مذهب واورو دا مسله به وروسته وشي. ائمه ثلاثه وایي درې امامان شافعي احمد ابو حنیفه رحمت الله علیهم هغه وی چې نه احتکار په غلجاتو کې منع دی. خوراکي چې کوم شیان دي مثلا وربشي غنم جوار وغیره وریجې، ځکه وایي د حدیثونو کې لفظ د الجالب مرزوق راغلی دی. جالب هغه څوک چې رزقونه راوړي د دې منع ده. خو راجع خبره ده د امام مالک رحمه الله خبره ده هر هغه شی چې انسانانو ته ضرر وکړي هغه سړی نه جمع کوي. څومره جمع نو چې په مارکیټ کې بوره اثرات پرېوته، مارکیټ باندې چې کله بد اثرات راتله نو دومره جمع به سړی نه کوي. لږ لږ جمع خو سړی کولی شي. کاروبار خو وایي دی ته چې ته یو شیز د یو ځای نه والي، مثلا کراچۍ کې یو شیز والي پنډۍ له به راوړې دې لس ورځې 20 ورځې خو به لګي. خو داسې چې ته جمعواري د دې دپاره وکړې د ریټ دپاره چې ریټ وغورځېږي او خلکو ته ضرر وي. ګوره عام سوداګري خلک کوي داسې چې ریټ دپاره اخلي، خو نه چې په مارکیټ بوره اثرات پرې وځي نو بیا به د احتکار نه ډډه کوي. دویمه مسله دا ده چې یو د خپلې غلې جمعواري ده نو هغه سړی کولی شي د خپل پټي غلی ده او ځان له اخیستې ده جمع کړې کاله پورې نو صحیح ده، خرڅوي نه ځان له جمع کوي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم به خپلو بیبیانو له د کال خرچه ورکوله، هر یوې ته 5 وثقه 3 وثقه. دا خو ډېر شی راځي. احتکار نه چې من راغلی ده هغه دا چې سړی تجارت کوي، تاجران د بازار نه مال ټول کړي. مثلا وریجې دي ټول بازار نه ټول کړي، یا وړي دي یو میل والا یې راواخلي نو ټول بازار باندې سبا له چې کوم د بوره اثرات پرې وځي. وړه وخیږي، چینی وخیږي، نو بازار نه به سړی د ریټ دپاره نه راټولوي. لکه ډاکټران دا چې کوم دی چې کوم شي ته ضرورت وي نو هغه سټاک کړي. مثلا نن سبا بازار کې چې کوم دی دغه نشته دی چې پیناډال ګولۍ نشته، ولې؟ ځکه چې هغې ته پته چې دته اوس ضرورت دی. خلک بیماران دي، تب والي ډنګي والي نو هغه مارکیټ کې نه میلاویږي خو ګرانې. دا اوس حرامه ده ځکه خلکو له ضرر ورکولي، دا مرداري ګټي. یعنې د تجارت په نیت به سړی د مارکیټ نه شیان نه راټولوي. نور خپله غله سړی د خپل ځان دپاره ساتلی شي چې هر څومره ډېر وي. نو هر هغه شی چې انسانانو ته ضرر ورکوي او مارکیټ باندې بوره اثرات پرې وځي هغه به سړی نه جمع کوي. دومره جمعوالی چې په مارکیټ باندې اثرات ښکاره شي. او لږ لږ جمعوالی خو سړی کولی شي ځکه دا کاروبار خو دی دپاره یو ځای کې سړی یو څیز والي او سټاک یې کړي بل ټایم کې خرڅوي.